پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو درې غټي فائدې درته ښیم. کله چې موږ تاسو پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو د دې څومره غټي فائدې دي، نو دا پیغام ضرور واورئ. زیات شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه هم پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي او د دې درو فائدو څخه باخبره سي. اوله فائده دا ده چې کله موږ پر نبی علیه السلام باندې درود شریف وایو نو موږ د الله پر حکم باندې عمل وکړو. الله سوی قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، ای مؤمنانو تاسو پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام وایست. دویمه فائده چې کله موږ پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو نو الله با پر موږ باندې خپل لس رحمتونه نازل کړي، دا هم حدیث کې راغلی دي. او دریمه فائده چې کله موږ په دنیا کې پر نبی علیه السلام باندې زیات درود شریف وایو نو په ورځ د آخرت به موږ د نبی علیه السلام سره ډیر زیات قریب یو، ډیر زیات ورته نږدې یو. دا هم حدیث شریف دی. دا څومره غټي فائدې دي، د دې نه علاوه بشماره فائدې دي. نو تاسو پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زیات درود شریف وایست. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.